محترم کمال ناصر اصولی مهربانی. جناب رئیس صاحب، اداري پلاوي او قدرمن وکیل صاحبانو په اجازه موږ تاسو ټول پوهیږو چې په دنیا کې ملتونه هغه وخت خوارزار کیږي چې د ملت غړي د خپل وطن په خرڅلاو باندې پیل کوي. د 1955 کال نه را په دې خوا زموږ په وطن کې مختلفو ډلو ټپلو او اشخاصو ګران وطن افغانستان او افغان ملت په مختلفو نومونو باندې خرڅ کړی ده او بهرنیو استخباراتو سره په مختلفو نومونو باندې معاملې کړي دي. په نورو هیوادونو کې د سیاسیونو لپاره د هیواد ملي ګټې سره کرښه وي، اما بدبختانه زموږ په هیواد کې ملي ګټې د هیواد په نظر کې نه نیول کیږي د ډلو او ټپلو لپاره او یا هم د ځان لپاره د کار کول مهم ګڼي. کله کدی په یوه مسله کې قدرت ته رسیږي او یا هم په اقتصادي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ په وطن کې اکثره سیاسیون بدبختی دلته ده چې دوی بیا خارجي سفارتونو ته هم رجوع کوي او په خارجي سفارتونو باندې هم دا وطن خرڅوي. زموږ دا وطن او دا ملت چې خوارزار دی همدغه علت دی. شخصي ګټې تر ملي ګټې لوړې ګڼل شوي دي. ځینې وخت هغه اشخاص چې په هیڅ وجه سیاسي بصیرت نه لري د دې لپاره کوشش کوي چې یو سیاسي موقف ته ورسیږي، بیا نو که د وطن خرڅلاوې هم په لاره کې ورته راځي ورباندې بندوزنه دی. دا خوار غریب او بیچاره ملت په آخرو 100 کلونو کې او بیا په خاص ډول د 55 کال را په دې خوا په مختلفو استخباراتو باندې خرڅ شوی ده او هغه اشخاص هم چې د استخباراتو لپاره کار کوي د افغان ملت ګټې په نظر کې نه نیسي، بیا په انفرادي ډول باندې د ډیورنډ د کرښې په مورد باندې هم مباحثات لري او یا هم څرګندونې کوي. زما هیله د افغانستان د خلکو همدا ډول د افغانستان د سیاسیونو چې ډیره مهمه ده په سیاسي جلسو په بهرنیو سفارتونو کې د افغانستان د دولت په نمایندګۍ په بهرنیو غونډو کې ناستې کوي. هیله مې دا ده چې د ډیورنډ د کرښې موضوع د افغانستان د خلکو کار دی، د افغان ملت مسله ده، نه ستا نه زما او نه د افغانستان د ولسمشر او یا رئیس د اجرایې. بنان هر څه چې کیږي د ډیورنډ د کرښې په مورد د افغانستان د خلکو سره د مشورې په نتیجه کې باید وشي. تاسو ولیدل چې په همدغه کرښه باندې دغه هیواد په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ او په ملتي لحاظ نړېدلی ده. زموږ نه یې کوچني ملیتونه جوړ کړي دي. علت یې همدغه کرښه وه او زموږ او ستاسې وطنپاله او په وطن مین خلک یې رامړه کړي دي او حتی د افغانستان ولسمشر یې درته د اریانا په څلور لارې کې راځوړولی دی. شرم پکار دی چې زما د هیواد ولسمشر د اریانا په چارایي کې د خارجي استخباراتو لخوا راځوړند کیږي او بیا د همغو استخباراتو سره کار کوو او یا د همغې استخباراتو په ګټه باندې کار کوو. د دې نه بخښنه ډیره غواړم چې تاسو خفه نه شئ ونه وایئ چې اصولي څه وایي. د هیواد په سر باندې د معاملې نه بیا د مور په سر معامله ښه ده. لږ حیا پکار د هر یو شخص ته چې د افغانستان د خلکو په سر او یا د افغانستان د خاورې په سر باندې معامله کوي. هیله امید مې دا ده چې لږ درته صد درشي او د لجوجانه برخوردونو څخه ډډه وکړئ، د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره مطابق حرکت وکړئ. مننه.